کابل کې د پاکستان سفیر ویلي تیرو 2 لسیزو کې هند په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې تیرو 2 لسیزو کې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعاله وي او هند یې ملاتړ کاوه. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې ادعا کړې چې تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې فعال ترهګرې ډلې د هند له لوري تمویل او روزل کېدې. نوموړي ویلي هغوی کرښې ته څیرمه سیمو کې خوندي پټنځایونه موندلي او د افغانستان له خاورې د پاکستان پخوانۍ قبایلي سیمو او د بلوچستان ایالت د بې ثباته کولو لپاره ترهګریز فعالیتونه کول. دغه پاکستانی ډیپلوماټ زیاته کړې چې تیرو 2 لسیزو کې هند د افغانستان په ځینو سیمو کې پانګونه کړې او له هغه ځای هڅه کوله چې په ترهګریزو فعالیتونو سره پاکستان بې ثباته کړي. پاکستانی سفیر په افغانستان کې د پاکستان پر رول د ټینګار ترڅنګ ویلي چې وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پاکستان د ژمي په راتګ سره د افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره د بشري مرستو په رسولو کې د اسانچاري رول لوبولی دی. د نوموړي په خبره نړیواله ټولنه دې له افغان جګړه ځپلې ټولنې او بنسټونو سره مرسته وکړي تر څو وکړای شي پر خپلو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو برلاسه شي. کابل کې د پاکستان سفیر زیاته کړې چې طالبانو ډاډ ورکړی د افغانستان خاوره د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. نوموړي ویلي موږ له دې ژمنې هرکلی کوو، موږ باوري یو چې دا ژمنه تضمیني ده. نوموړي په دې مرکه کې د افغانستان بانک د زیرمو خلاصولو او د بېوزلو افغانانو د دردونو د کمولو لپاره مالي مرستو ته دوام ورکول اړین وبلل او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اقتصادي پرزیدا د مخنیوي لپاره له طالبانو سره د پراخو تعاملاتو له لارې خپلې مرستې زیاتې کړي. منصور احمد خان یادونه کړې اړینه ده چې اقتصادي بندیزونه د افغانانو پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان بهرنۍ زیرمې دې افغانستان ته په واک کې ورکړل شي تر څو د خلکو د هوساینې او ګټو لپاره ولګول شي. نوموړي له ملګرو ملتونو او ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.